الحاج ملا محمد حسن اخوند د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د اقتصاد وزیر سره په کتنه کې وویل ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کیږي چې په بیلابیلو برخو کې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د اړیکو پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه واخلي. ملا عبدالغني برادر اخوند د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او د اقتصاد وزیر په مشعل راغلي پلاوي سره په لیدنه کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د لار نقشې پر ژر نهایي کېدو ټینګار وکړ. له ملا عبدالغني برادر اخوند سره د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او اقتصاد وزیر په لیدنه کې قزاقي لوري د افغانستان خوراکي توکو د صادراتو زیاتوالي ته لیوالتیا وښوده. ویل هیواد یې غواړي په کابل کې د درملو د پلور څانګه او د سوداګرۍ خونه پرانیزي. ډاکټر ملا عبدالواسي په کابل کې د ایران سفیر سره د لیدنې پر مهال د اسلامي او ګاونډي هیوادونو په توګه د افغانستان او ایران اړیکې پیاوړې یادې کړې. ویل ایران دې د افغان کډوالو د ستنولو پر مهال هغوی ته سهولتونه برابر کړي. ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د قطر دولت له سفیر سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د قطر دولت د پانګونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا او ځینو سیمه ییزو موضوعاتو په باب بحث وکړ. د ډاکټر ملا عبدالواسي په مشرۍ په اداري غونډه کې د مسؤلیتونو د ښه ترسره کېدو لپاره د معلوماتو همکاریو او تجربو په شریکولو او ښې همغږۍ ټینګار وشو او ټولو ته د ښه خدمت کولو لپاره دعا وشوه. او د مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اداري کمیسیون په غونډه کې د کور او ښار جوړولو او عامې روغتیا وزارتونو او د خصوصي روغتونونو پر موضوعاتو بحث او هر اړخیزه ارزونه وشوه او په دې اړه لازم تصمیمونه ونیول شول.